ماشاءالله څومره خوندور سیند دی او ماشاءالله څومره خوندور سیند دی. ما په کوټ پېښور کې هم ډېر مینهوال دي د هغې علاقې نوم به وکښمه. تی روان یې سهار وختې شپږ دا شان و دغه ناوره ته کرل سوي دي. زما ولاګونه ډېر په شوق باندې ګوري، زما مینهوال دي د هغه نوم به وکښمه. الوتکه دا ده والوتله. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. السلام علیکم. سهار وختي دی، د کلي په باغو کې روان یم او ماشاءالله څومره خوندور سیند دی. لمر هم تاسو ورته کتی سي دا دی راختلی دی. د نن ولاګ چې دی زما یو مینهوال دی چې د خیبر پښتونخوا کوهاټ پېښور اوسېدونکی دی، د هغه په نامه دی او د لې په لاره کې دا د اوبه هم ولاړې دي. ماشاءالله څومره خوندور سیند دی او سیبونه چې دي سیبونه هم ماشاءالله دا دې لږ لږ غټ سوي دي. خدای دې دا فصل ورسوي. تېر وار هم د دې علاقې و زمیندار ته ډېر نقصان رسېدلی و او لمر دومره خوند کوي. سهار وختي دی، خوندور سیند دی د دې علاقې د سهار په ټیم کې. چې روزه ختم سوې ده بیا د لې ما ولاګ نه دی جوړ کړی. نن دا د ولاګ جوړوم د هغې راتلله ما ورځ د لې هم ناور دی. نو د نن ولاګ خو دی زما مینهوال چې د پښتونخوا کوټ پېښور اوسېدونکی دی د هغه په نامه دی. د لې یو ناور دی، په هغه ناوره باندې د هغه نوم کاږم. نو قسمت د ده دی، که ډک ولو په قسمت کې ښه دی، که خالي ولو نو بس د خپل قسمت څخه دی ګیله کوي. او ماشاءالله څومره خوندور سیند دی د لمر څومره خوند کوي. او دغسې ته تاسو به لمر چې دی واره لږ په وریځ کې سي بیا برته ښکاره سي. موسم چې دی هغه د وریځو دی خو سیند ماشاءالله ډېر خوندور سیند دی. زما الحمدلله په کوټ کې ډېر زیات مینهوال هم دي چې زما ولاګونه ډېر په شوق باندې ګوري، د ما څخه د زړه مینه ساتي. نو په هغې کې نن دا دی د یوه کس نوم په ناوره باندې کاږم. نو قسمت د ده خپل دی، که خالي و که ډک و ناور. دې سیر ته چې دی غنم شنه سوي دي، اوس لا ژړوالی نه دی راوړی، لا زرغونه دي. او سیبونه خو ماشاءالله درختې ډکې دي. دې سیر ته دا د اقبال کچه ناور دی. په دغه قسم ناور باندې چې ولاګ جوړ کړي ډېر ښه خوند کوي. د لیم بیا د چا نوم کاږم. ناوره لسې ورسېدم د کوټ څه زما مینهوال دی د هغه نوم خوا دی کاږم چې کاږم د هغه عکس به هم در ښکاره کړمه او خاص د هغه په نامه باندې پر هغه ناوره باندې الوتک هم الوزوم. دا سپیشلی ولاګ چې دی هغه د کوټ د خلکو لپاره دی او په کوټ کې زما مینهوال دی د هغه لپاره دی. زه همیشه سهار وختي په واک باندې راوځم په لارې کې دغه درخت ماشاءالله څومره خوندور سیند دی. دغه درخت ته زه وویندم نو ډېر ښه خوند راکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د کوټ والا چې دی په قسمت کې ډېر ښه دی. هغه په دا باندې چې ناور چې دی نیمه ډک دی خو سیند به انشاءالله ډېر خوندور راسي. د لې هغه سیر ته ځم کښېنم هلته الوتک الوزوم. ناور چې دی نیمه ډک دی به زموږ د اوبو سره کار ولا د اوبو کې ولاړې دي. نو د لې به یوزګۍ بیا کښېنم اول به ډبره پیدا کړم چې زما مینهوالی د هغه نوم به د لې په ناوره باندې وکښم. دغه لاندې بیا څه دي شپږ دا شان و دغه ناوره ته کرل سوي دي. په دا ناوره باندې اوبه هغه سیر ته نو نور باغونه دي. ډبره چې ده ای به درته کښېږدم. ډبره دا ده، ډبره خو مې پیدا کړله. اوس د ما څخه چې د زړه مینه ساتي زما ولاګونه چې ډېر په شوق باندې ګوري
چې د کوهاټ پېښور پښتونخوا اوسېدونکي دي د هغه نوم به دلې په ناوره وکړم. څنګه خوا خو به نه بدوئ. او د ناش لپاره مې زګی سم زګی نه دی پیدا کړی، درته به کښېنم. سم زګی بیسټ دی یاره زما په خیال کومه او دا زګی بیسټ دی. دا ته وګور ماشاءالله څومره خوندور سینه دی. نو دلې کښېنم خو د هغه څه مخکې زما مینهوال چې دی د هغه نوم به دلې واره په ناوره وکښم. څنګه څه کې وایي لمر دومره خوند کوي څه درته ووایم، ډېر خوندور سینه دی دا. تاسو ورته وګورئ ماشاءالله. د ټول اول زما په کوهاټ پېښور کې هم ډېر مینهوال دي، د هغې علاقې نوم به وکښمه کوهاټ سولو، ټیک سولو، پېښور ټیک سو. په دا ایریا کې زما ویډیو ډېر په شوق خلک ګوري، زما ډېر مینهوال دي. نو اوس یې کوم زما ویلاګونه ډېر په شوق باندې ګوري، زما مینهوال دي، د هغه نوم به وکښمه. هغه نواب نومېږي، نواب میاخیل. میاخیلان د کوم نوم بیا اوس ما واورېد، دا دی میاخیل سره ګډوډ شو. خیر سر مه خلاصوئ. دا چې دی پښتونخوا کوهاټ پېښور کې چې زما ویلاګونه ډېر په شوق ګوري، زما څخه د زړه مینه ساتي، هغه نواب نومېږي، نواب میاخیل. نو اوس به اول الوتکه والوځم د هغه په نامه باندې، بیا د هغه بعده به تاسو ته د هغه عکس هم در ښکاره کړم. نو اول به الوتکه والوځو. څنګه خوا خو به نه بدوو. الوتکه خو دا ده تیاره شوله، ریمونټ ټیم تیار دی. په ویلا کې د ګردو سخت او ګران کار چې دی زما بلکل نور سره لګېږي، هغه د الوتکه الوځونګه ټیم ضایع کوي. دا الوتکه دا ده والوتله. خاص زما مینهوال چې د پښتونخوا کوهاټ پېښور اوسېدونکی دی، نواب خان میاخیل د هغه په نامه باندې والوتله. نو اوس د دې زګي ویو به در ښکاره. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. سو فاینلی الحمدلله الوتکه مې راشوه کړله او نواب خانه دا راته ووایه څنګه ولو خوند دې ځینې واخیستې دا خاص ستا په نامه ول. اوس به تاسو د نواب یاره زما دماغ یې سره کمزور دی، واریا خان کم بیا میاخیل کم نواب میاخیل خیر خان دا ګرده بیا سره ووایه ټوله افغانانو کې راځي. نو تصویر یې در ښکاره کوم هله به دا شان سره وتړم. نو نواب میاخیله دغه و زموږ د کلي ناور او په قسمت کې شی ناور دا کوم ولو ستا لپاره مې خاص دغه ولاګ جوړ کړي. او اوس به تاسو ته د نواب میاخیل چې کوهاټ پېښور اوسېدونکی دی د هغه تصویر به هم د ښکاره کړم چې دی زما ولاګونه ډېر په شوق باندې ګوري. عکس یې دغه دی، تاسو ورته ګورئ. سایې ته به سم اوس به یې در ښکاره کړم. دا د نواب میاخیل عکس دی، واره به خپل مخ ورښکاره کړم. دغه دی دا نواب میاخیل چې د کوهاټ پېښور اوسېدونکی دی او زما ویلاګونه ډېر په شوق باندې ګوري. تی روان یې سهار وختي، دا بیا سهار وختي به باغو کې روان چیرې روان. نو دغه ویلاګ چې و د نواب میاخیل چې د کوهاټ پېښور پښتونخوا اوسېدونکی دی. که تاسو هم د ما څخه د زړه مینه ساتئ، زما ویلاګونه په شوق باندې ګورئ، نو تاسو هم و ما ته خپل تصویر
مالا په انسټا باندې راواستوي او خپل اډرس هم راواستوي. انشاءالله ستاسو په نامه باندې به هم دا قسم خوندور ویلاګ جوړوم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين.